السلام علیکم زما خوږو ملګرو. موږ تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو په خپل یوټیوب چینل هالیوډ پښتو ایکسپلینر کې. نن به موږ د ون مووی ایکسپلین کوو. دا داسې واقعه باندې جوړ دی کم چې په حقیقت کې په 1981 کې په رشیا کې شوې وه، او دا واقعه د یو پلین کریش باره کې ده. او دې فلم کې چې څه ښودلی شوي دي هغه د ایروفلیټ نومي فلایټ 811 سره تړلی شوي دي. نو راځئ چې اوس پوره کهانی وګورو. په شروعات کې موږ ته ښودلی کېږي چې یو فلایټ د همیشه په شانتې په خپل وخت په خپله لار په هوا کې روان وي، خو د لینډینګ نه صرف نیمه ګنټه مخکې دې جهاز سره د رشیا یو جنگي جهاز وجنګېږي. دا دې وخت کې د 5 کیلومترو نه زیات بره وي. اوس دا ټوکړې ټوکړې ځمکې اړخ ته را روان شي. په دې کې چې څومره خلک هم وي هغه ټول مړه شي بغیر د یوې جینۍ نه. اوس دلته سین کټ شي او د 20 کالو لوريسا نومي جینۍ موږ ته ښودلی کېږي چې د رشیا اوسېدونکې وي، او دا جینۍ خپل خاوند سره د هنیمون نه واپس په دې جهاز کې را روانه وي. او په دې فلایټ کې موږ ته نور خلک هم ښیي چې پای کې بوډاګان او ماشومان هم وي، خو د لینډینګ نه صرف نیمه ګنټه مخکې دې سره د رشیا یو جنگي جهاز وجنګېږي. او دا یو ډیر خوفناک منظر وي. د دې فلایټ خلکو ته اول یوه جټکه میلو شي او ناګهانه دا خلک یو اړخ ته او بل اړخ ته غورځېدل شروع شي. دې سره د جهاز نه په هوا کې یو لویه ټوکړه جدا شي او والوځي، او څه خلک هوا ځان سره راکاږي او بهر وغورځېږي. دې سره په دې جهاز کې اور ولګي او دا جهاز یو دماکې سره ټوکړې ټوکړې شي او ځمکې اړخ ته را روان شي. اوس دلته لوريسا هم موږ ته ښودلی کېږي چې په جهاز کې دننه یو اړخ ته او بل اړخ ته غورځېږي، خو اچانک د دې خاوند ویلوډیا د دې لاس ونیسي او د دې د بچکولو کوشش کوي، خو ناګهانه دا جهاز په 2 ټوکړو کې بیل شي. اوس د دې خاوند ویلوډیا د جهاز په یو حصه کې او دا په بله حصه کې پاتې شي. اوس د جهاز د یوه حصه ځمکې اړخ ته ښه تیزۍ سره را روانې او لوريسا دې پورې ښه کلکه نښتي، خو په آخره کې لوريسا یو سیټ ته ځان ورسوي او هغې پورې ځان ښه کلک وتړي او دا په یو ځنګل کې راوغورځېږي. اوس دلته سین شفت شي او دا کهاني مونږ یو تیر شوي وخت ته بوځي چې په کم کې مونږ ته لوريسا او ویلوډیا ښیي. دی د رشیا یو عام اوسېدونکي وي او دی دواړه یو بل سره ډیره مینه کوي. هم د کالج وختو کې ویلوډیا لوريسا د واده لپاره پروپوز کړي. اوس د لوريسا فیملی خو د واده لپاره ومني، خو د ویلوډیا مور په دې رشته باندې بالکل خوشحاله نه وي. خو بیا هم څو ورځې پس د دوی دواړو واده وشي، خو دی د خپلو فیملیانو نه بیل اوسېږي. د واده نه پس هم دا دواړه خپل تعلیم جاري ساتي او دې سره سره ویلوډیا د خپل فیملی ساتلو لپاره پارت ټایم جاب هم کوي، او څو ورځې پس دا دواړه هنیمون له روان شي. دلته کهاني مونږ بیا یو ځل موجوده وخت ته راولي. په دې سین کې مونږ ته د ځنګل په منځ کې د جهاز یوه تباه شوې ټوکړه ښیي او دې سره مونږ ته لوريسا هم ښیي چې په زخمي حالت کې بې هوشه پرته وي. اوس دې وخت کې لوريسا هوش کې راشي او د تکلیف د لاسه فریاد شروع کړي، ځکه چې د دې په خپه کې د جهاز یوه ټوکړه نښتې وي او د دې د وجې د دې په خپه ډېر غټ زخم لګېدلی وي. اوس لوريسا ډېر په تکلیف باندې دا ټوکړه د خپې نه راوباسي او په یو کپړه باندې خپه وتړي. لوريسا یو خوا بل خوا ګوري او ویلوډیا له اوازونه ورکوي. اوس لوريسا په دې دومره لوی ځنګل کې یوازې وي. اوس دا په وروستو سیټ کې یو ښځه وویني چې دا د هغې خوا له ورشي او وګوري نو دا ښځه مړه شوې وي. نو لوريسا دومره زیات ویریږي چې دا یو ځل بیا بېهوشه شي. په مخکې سین کې موږ ته یو ملیټري افیسر ښودلی کېږي چاته چې د دې حادثې راغونډولو ذمهواري میلو شوې. دا افیسر دلته یو ښځې ته ووایي چې دې حادثه کې څومره خلک هم شامل وو، د هغوی ټولو کورونو ته یو ټیلیګرام ولېږه او ورته ووایه چې روډ اکسیډنټ شوی دی. دې افیسر ته پلین کریش پټولو د بره نه اډر میلو شوی وي، نو ځکه دې دا حادثه یو روډ اکسیډنټ ته اړول غواړي. د دې نه پس موږ ته لوريسا مور ښیي چې هغې ته یو خط راشي چې په هغې کې لیکلي وي چې د لوريسا روډ اکسیډنټ شوی دی. دې سره د لوريسا مور په دې ډېره زیاته حیرانه شي چې لوريسا خو په جهاز کې تللی و، د هغې روډ اکسیډنټ څنګه وشو. اوس د دې نه مخکې سین کې موږ ته یو افیسر ښودلی کېږي چې د سایبیریا په ځنګل کې د ریسکیو کار کوي او دې کې د سره سره موږ ته د 2 ملګري او یو پایلټ هم ښیي. اوس دې کې د افیسر خپل ملګري ته ووایي چې چېرته هم د پلین ملبه ووینې په هغې باندې به په نقشه کې نشان وکړې، لینډینګ به نه کړې ځکه چې د چاینا بارډر موږ سره دلته جوخت دی. په بل سین کې موږ ته ښودلی کېږي چې لوريسا د هلیکاپټر اواز اورېدو سره راویښه شي، نو دا ځل یو کولو اړخ ته منډه کړي او هلیکاپټر ته اشارې کوي او چغې ورته وښیي. اوس په دې هلیکاپټر کې یو کس ته داسې ولګي چې لاندې یو چینی ده او اشارې کوي، خو دا افیسر د ده خبرې له اهمیت ورنه کړي او ورته ووایي چې دا ستاسې وهم دی، ځکه چې دا جهاز د 5 کیلومترو نه بره نه راپرېوتی او دومره بره نه چې جهاز راپروزي نو په هغې کې څوک هم نه بچ کېږي او دا خلک د دې ځای نه لاړ شي. په بل سین کې موږ ته ریسکیو ټیم ښودلی کېږي چې په دې حادثه کې شوي لاشونه راغونډوي. دوی ته چې اوسه پورې په دې حادثه کې څومره خلک هم میلو شوي او ټول مړه شوي. بل اړخ ته موږ ته لوريسا ښیي چې د پلین د ملبې طرف ته واپس را روانه وي. اوس دې
ملبې خواله یو زمری راغلی. لوريسا چې د زمری وویني نو ډیره زیاته ویریږي او ډیر ورو د لوريسا طرف ته روان شي. خو په دغه وخت کې هغه هلیکاپټر بیا د دې اړخ ته راشي او چې دا زمری د هلیکاپټر आवाज ووري نو د دې ځای نه وتښتي. اوس د ټایګر د دغه ځای نه تلو نه پس لوريسا همدغلته کینی او په ژړا شي او اوس دې ته داسې ښکاري چې دا به هم دې ځنګل کې مړه شي، ځکه چې دا د دومره لوی ویران ځنګل کې بیخي आवाज وي او چې په کم ځنګل کې لوريسا ګیره شوې وي په هغې کې د وور یخني وي. خو لوريسا بیا هم همت وکړي او د خپل خاوند را پیدا کولو پسې روانه شي. خو د دې په خپه باندې ډېر غټ زخم لګېدلی وي نو د دې د وجې دا د یو چوکۍ په سهاره باندې ګرځي او د یخنۍ نه د بچ کېدو دپاره دلته د یو مړې ښځې نه جیکټ وباسي او وایي چې لږ مخکې تلو نه پس د لوريسا خپه په یو دلدل کې نښلي. اوس دلته د دې په خپه باندې دومره لوی زخم هم او همدغه خپې په دلدل کې نښلي. دا د ځان د روغکو ډېر کوشش وکړي خو دا مسلسل هم لاندې روانوي. اوس ډېر کوشش نه پس د دې لاس له یو لښته ورشي چې د هغې په مدد سره دا ځان د دې نه بهر راوباسي. لوريسا له په دې ځنګل کې خپل خاوند را پیدا کول ډېر ګران و. په دې داسې حالت کې لوريسا خپل خاوند پسې ګرځي او په مزه مزه بر وخېږي خو دغه ځای نه واپس راغورځېږي. خو دا همت نه بایلي او په مزه مزه بیا په بر وخېږي. لږ مخکې تلو نه پس دا هغلته زمری بیا وویني چې په ځنګل کې ګرځېدو. دا زمری یو ځل بیا لوريسا پسې شي. لوريسا د ځان بچ کولو لپاره دې ځای نه ډېره تیزه منډه کړي او یو کندې ته وغورځېږي او زمری چې دا وویني نو دې ځای نه واپس لاړ شي. اوس لوريسا بیا په مخکې باندې روانه شي او لږ مخکې تلو نه پس دې ته د چا سوټکیس میلو شي. دې سره سره دې ته یو لایټر او د څښلو دپاره هم څه میلو شي. اوس په مزه مزه تیاره شي نو دا دغلته اور ولګوي او وده شي. سهار چې د لوريسا سترګې غړې شي نو دا بیا خپل سفر شروع کړي او یو ډېر بره ځای ته وخېږي او د دغه ځای نه دا ټول ځنګل وویني. خو چې دا څنګه لاندې وګوري نو دې ته دغه جهاز ملبه ښکاره شي. دا دغه ځای ته ځان رسول لپاره لاندې راکوشي او په یو سیند باندې اوړي. خو دې کې اوبه دومره تیزې روانې وي چې لوريسا ځان سره یوسي. اوس دا یو ځای کې کاڼي پورې نښلي او د اوبو نه بهر راوځي او د ملبې ځای ته ځان ورسوي. اوس چې دا دې ته وردن نشي نو په دې کې صرف د یو پایلټ لاش پروت دی او دا دلته یو تماچه هم وویني. لوريسا د دې لپاره په دې تماچه باندې فایر وکړي که دلته څوک وي چې زما مدد له راشي. اوس په بل سین کې موږ ته لوريسا مور پلار ښیي چې دوی ته دا اندازه لګېدلې وي چې پلین سره څه ناڅه حادثه شوې ده. دا دواړه هغه میلیټري افیسر سره ملاوېدو دپاره لاړ شي او تپوس ترې نه وکړي چې هغه جهاز سره څه حادثه شوې ده ځکه چې په هغې کې زما لور وه. اوس د افیسر دوی ته ووایي چې د بره نه آرډر دی زه دې باره کې هېڅ نشم ویلی. اوس دلته لوريسا مور د افیسر کنوینس کړي او ورته ووایي که په دې جهاز کې ستا لور وه نو تا به څه کول، تا به د هغې د را پیدا کولو کوشش نه کولو. اوس دا افیسر دلته لوريسا مور پلار ته دې حادثې باره کې ووایي نو د لوريسا مور دې افیسر ته ووایي چې لوريسا پسې وګرځئ هسې نه هغه ژوندی وي. اوس په دې بل سین کې موږ ته بیا لوريسا ښیي چې د یخنۍ د وجې نه ډېره زیاته رپېږي. لوريسا د اور بلولو کوشش کوي خو لایټر نه بلیږي او تر دې وخته پورې په دې ځنګل کې د لوريسا 2 شپې تېرې شوې وي. لوريسا ډېره زیاته تکلیف کې وي ځکه چې یو اړخ ته ډېره زیاته یخني وي او بل اړخ ته د دې په خپه باندې ډېر لوی زخم لګېدلی وي. نو لوريسا د ګرمېدو دپاره یو شاپر خپل سر ته واچوي او په ځمکه باندې سملي. نو دا په اونه کې بره یو بیګ وویني او دا بیګ د دې خاوند ویلوډیا وي. نو دا بیګ راواخلي او چې کولوی کې نو دې کې دې ته یو کاپي میلو شي چې په هغې کې ویلوډیا د دې ډېر زیات تصویران جوړ کړي وي. دا چې دا تصویران وویني نو د ډېر غم نه په ژړا شي خو بیا هم دا په مخکې روانه شي او لږ مخکې تلو نه پس دې ته خپل خاوند ویلوډیا میلو شي خو هغه مړ شوی وي. اوس چې دا خپل خاوند مړ وویني نو دې ته یو وهم شانې شروع شي. اوس دې ته داسې ښکاري چې ویلوډیا دې سره خبرې کوي او همت وله ورکوي. نو دا په ویلوډیا باندې سر کېدي او په ژړا ژړا کې ورسره خبرې کوي. بل اړخ ته موږ ته هلیکاپټر کې ملیټري افیسرز ښودلي کېږي او دا هلیکاپټر لاندې راکوشي. د هلیکاپټر اواز اورېدو سره لوريسا سترګې غړې کړي او دا خیال یې راشي چې دوی دواړه به اوس بچ شي. خو چې دا څنګه ویلوډیا ته وګوري نو دې ته دا احساس وشي چې دی خو مړ شوی دی او ښه ورته په چغو چغو وجاړي. اوس د دې د ویلوډیا دلته پرېښودو باندې بالکل زړه نه وي او بیا هم دا یو بره ځای ته وخېږي. بل اړخ ته ملیټري والا خپل سرچ شروع کړي او لوريسا سره چې کم فلیرګني د هغې نه یو سګنل ورکړي او ملیټري والا دا سګنل وویني. نو ملیټري والا دغه سګنل اړخ ته ځان ورسوي او دی ته لوريسا میلو شي او دی لوريسا خپل کور ته ور ورسوي. نو دا وه د لوريسا د سروایول او د غم نه ډکه کهاني. دا خو تل خپل خاوند سره وي خو چې واپس راشي نو د هغه صرف یادونه پاتې وي. د لوريسا کهاني موږ له دا سبق راکوي چې حالات څومره هم سخت وي خو حوصله به نه بایلئ او دغه سخت حالاتو سره به تر هغې پورې جنګېږي چې څو پورې د هغې څه ښه نتیجه نه راوتې. اوس که تاسو له دې ایکسپلینیشن مزه درکړې وي نو دا ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملاویږو به د یو نوي ویډیو سره. تر هغې پورې د الله په امان.